آزادی گرفته میشه، داده نمیشه. عبدالرشید دوستم، احمد مسعود، عطا محمد نور، عبدالرب رسول سیاف او نورو مخورو په یو انلاین غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د جنگ لپاره د یووالي اعلان وکړ. عبدالرشید دوستم له تاجکستان او ازبکستان څخه د افغانستان وړل سوي چورلکې وغوښتې ترڅو له طالبانو سره پرې وجنګیږي. دا چې د انلاین کانفرانس بشپړ حال څه دی او یادو اشخاصو څنګه د جنگ اعلان وکړ، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو مخالفینو د بهرنیانو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په خپل منځ کې د یووالي غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مخالفینو پرون په یوه غونډه کې چې ډیرو مشرانو یې انلاین ویناوې وکړې په خپل منځ کې پر یووالي ټینګار وکړ او ویې ویل ترڅو چې په خپل منځ کې اتحاد ثابت کړی نه وي د بهرنیو هیوادونو له ملاتړه نسي برخمن کیدای. په دې غونډه کې چې د ملي مقاومت جبهې د یوه وژل سوي قومندان خیر محمد اندرابي د 40 په پلمه په لندن کې جوړه سوې وه، له ترکیې، تاجکستان او نورو هیوادونو څخه د طالبانو مخالفینو مشرانو لکه عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، لطیف پدرام او احمد مسعود ویناوې وکړې. سیاف د طالبانو پر ضد جګړې ته د غونډې د برخوالو د بللو په ترڅ کې وویل ازادي څوک چاته نه ورکوي بلکې باید واخیستل سي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د طالبانو ټولو مخالفینو ته بلنه ورکړه چې اختلافات پای ته ورسوي او یو بل ته لاسونه ورکړي. محمد محقق وویل د طالبانو مخالفین باید دا وړتیا ومومي چې ځان د یو بدیل ځواک په توګه مطرح کړي څو د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ وکړي. ده وویل که د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې د اوس په شان اختلافات ولري، حتی هغه هیوادونه چې غواړي د دوی ملاتړ وکړي نه به پوهیږي چې د چا ملاتړ وکړي. پرون د افغانستان لپاره د بریتانیا شاج دافیر د خپل ماموریت په پای کې وویل له طالبانو سره له تعامله پرته بله لار نسته او جګړه په دغه هیواد کې د داعش له پیاوړتیا سره مرسته کوي. امریکایي چارواکو هم په څو ځلې ویلي چې د طالبانو پر ضد به د هغوی د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ونه کړي، ځکه چې له دې سره په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیلیږي چې د افغانانو د کړاوونو له زیاتېدو پرته بله ګټه نه لري. خو د لندن په غونډه کې د طالبانو مشرانو چې په تیرو څه باندې 12 لسیزو کې ډیر امتیازونه لرل ټینګار وکړ چې له جګړې پرته بله لار نسته. په دې غونډه کې عبدالرشید دوستم د افغانستان له شمالي هیوادونو په تیره بیا ازبکستان څخه ګیله وکړه چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره اړیکې پالي. همدارنګه عبدالرشید دوستم وویل چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل سوي نظامي افغان الوتکې باید مقاومت جبهې ته ورکړل سي ترڅو د طالبانو په مقابل کې د جګړې لپاره استعمال سي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله پامان.